Adopt means to become adjusted to a new condition. جوړ راتلل، سمول، برابرول یا یو نوې حالت سره عیارېدلو ته adopt ویل کېدای شي. Congress party was slow in adapting to the social media. د کانګرس پارټي چې په ابتدا کې لږ څه سلو د سوشل میډیا په منلو یا هم سره په هغه موافقه راتلو کې. Next is underestimate. Underestimate means to estimate at too low a value rate or the like. کم ارزښت ګڼل، ټیټ ګڼل. یو څه چې ډیر ارزښت لري، ډیر ویلیو لري، ولې تاسو هغه ارزښت ټیټ وګڼئ یا کم وګڼئ، دې ته ویل کېږي underestimate. Don't underestimate the power of MI phones. د MI phones یا ما یو ډول موبایل کمپنی ده، د دې موبایل هغه کم ظرفیت دی، طاقت ده، دا کم ارزښت مه ګڼه، بلکې دا ښه موبایل دي. Make your own example. Next we have analysis. Analysis means a detailed examination of the elements or structure of something in their relations. شننه، تحلیل، تجزیه د یو موضوع هغه ژور تحقیق او تحلیل ته چې د analysis ویل کېږي. I have just written a detailed analysis of the gift of India by Sarojini Naidu. وای ما د دې کتاب په اړه یو هر اړخیز شننه یا تحلیل وکړم. What is the plural of analysis? You did us. Next we have compel. Compel means to force someone to do something. یو څوک مجبورول یو کار کول، ته اړ کول، یو چا باندې فشار راوړل ته دې چې یو کار وکړي، compel ویل کېږي. Don't compel him to fly the airplane because his bad luck is bad, said Shah Rukh Khan. هغه مه مجبوروه چې جاز والوځي ځکه هغې بد قسمت بده ده. Make a sentence. Next we have persuade. Persuade means تشویقول، حسول، روحیه ورکول یا convince someone to do something. یو څه قانع کول چې یو څه وکړي درته. Majority of Indians were persuaded to vote for development in 2014. اکثره هندوان چې دوی تشویق شوي وو چې رایه ورکړي د پرمختګ لپاره په کال 2014 کې. Take a friend who often persuades you. Next is shy. Shy means شرمنده، خجالته، nervous in others company, introverted. یعنی د نورو سره په ملګرتیا افهام او تفهیم کې چې لږه پریشانی وي، introverted وي. یعنی introverted هم هغه چاته ویل کېږي چې راشه درشه ډېر سوشل نه اوسي یا زړه کمجورته اوسي. Ramit Shah is a shy person. Ramit Shah چې دی یو شرمنده یا خجالته کوونکی هلک دی. Take your shy friend. Next is attain. Attain means حاصلول، لاس راوړل، بری موندل. Get something by hard work. د خواري په نتیجه کې یو څه ترلاسه کول د attain ویل کېدای شي. Parvani Sina attained fame by burning buses. Parvani Sina چې د بسونو په سوځولو سره شهرت ترلاسه کړه. What did you attain that you are proud of? څه دي چې تاسو یې ترلاسه کړي او تاسو اوس فخر کوئ ورباندې. Next is taboo. Taboo means forbidden, unacceptable in society. ناروا، منع شوی یا رټل شوی. په یو ټولنه کې تاسو یو څه چې هغه خلک بد ګڼي، هغه عام نه وي یا د منلو وړ نه وي، دغسې یو کړنې ته taboo ویل کېږي. Logic is a taboo in most of the Indian families. په اکثره هندي فیملیانو کې منطق نه ده، دا یو عیب ګڼي، یو ناروا چیز ګڼي. یعنی منطق به نه غږېږي، بس څه چې هغو خدایان وایي بس هغه به په پټو سترګو مني. What is taboo in your society? Is there any taboo in Afghani culture? Tell us. Next is remorse. Remorse means regret for doing something wrong. د یو څه غلط په کولو باندې پښیمان نه کېدل. پښیماني، افسوس، ندامت دې ټولو ته remorse ویل کېږي. I was filled with remorse after mistakenly killing my girlfriend in Ludo. زه لږ څه پښیماني یا د افسوس احساس مې وکړه وروسته له دې چې په تېروتنې سره مې خپل ملګری په لوډو کې ووژلم. Make a sentence. Next is naughty means difficult، سخت، پیچیده، مغلقه، ستونزمن ته دې د naughty ویل کېږي. No conflict is a naughty problem in politics. په سیاست کې چې کله هم شخړه نه وي، دا یو ډېر سخت او پیچیده مشکل وي. یعنی سیاست همیشه د ګټو لپاره یو شخړه یا یو لانجه وي. Use the word in your own words. Next is avenge means to punish the evil doers. هغه څوک چې غلط کار کوي هغه ته سزا ورکول، انتقام اخیستل، غچ اخیستل. I want to avenge the killers of democracy. زه غواړم چې د دیموکراسي هغه وژونکو څخه، څوک چې دیموکراسي له منځه وړي، هغو څخه انتقام واخلم. So make a sentence using the word. And finally, sane. Sane means wise، هوښیار، عاقل، د نورمال فکر خاوند، هغه څوک چې ډېر معقولې وي، ډېر د فکر خاوند، هغې ته sane ویل کېږي. I'm a sane person. زه ډېر عاقل هوښیار سړی یم. د sane ضد چې د insane، د insane بیا قمقل ته ویل کېږي. sanity او insanity noun form کېدای شي. Take the sane person of your friend or group.